په لغمان ولایت کې د نري رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ ولمانځل شوه. هغه غونډه چې په همدې موخه د کرهڼې او مالدارۍ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي، د ولایت مقام په استازیتوب د دفتر رئیس سید عبدالوسیر هاشمي، د یو شمېر ادارو رئیسانو، د مؤسساتو استازو، مشرانو برخه درلوده. د عامې روغتیا رئیس د خپلې پرانیستونکې وینا ترڅنګ د عامې روغتیا وزیر پیغام د غونډې برخوالو ته ولوست. ښاغلي جلیلي نری رنځ یا توبرکلوز یو خطرناکه ناروغي وبلله او له خلکو یې وغوښتل که چیرې د نري رنځ نښې او علایم وویني نو ژر تر ژر د اړونده روغتیایي مراکزو ته ورشي څو یې په بړیا ډول درملنه وشي. دغه راز د ولایت مقام د دفتر رئیس په روغتیایي برخو کې د هغو اسانتیاوو یادونه وکړه چې دا مهال د دولت له لورې ولسونو ته برابر شوي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د روغتیا ترڅنګ په نورو برخو کې هم امکانات برابر کړي. نوموړي پر دې سربیره د تذکرو د ثبت روانه پروسه مهمه وبلله او له ولسونو یې وغوښتل چې په پراخه کچه پکې ګډون وکړي. دغه راز د عامې روغتیا د همدې برخې مسؤل بیا د نري رنځ د علایمو ترڅنګ خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر نږدې روغتیایي کلینیک کې په بډیا ډول درملنه کیږي. د دوی تر خبرو وروسته د لغمان ولایت د ټاکنو د ولایتي دفتر مسؤل نور محمد نور بیا په یاده غونډه کې تر دې دمه د تذکرو په روانه پروسه د خلکو ګډون وستی او له ولسونو یې وغوښتل چې دغه پروسه په بریالۍ توګه ترسره کړي څو د ټاکنو په برخه کې شفافیت رامنځته شي.